ګرانو مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. مینوالو شاجی ګل سباون ستاسو په خدمت کې حاضر یم. د پروګرام کلی په کلی سره په ضلع سوات تحصیل کابل پاړلی کلی شورګر د نږدې د افتخار خان فارم هاوس سره په شورګر کې زما اخی طرف ته جناب نوید احمد نوید صاحب دی او زما ګس طرف ته احسان علي صاحب دی. مینوالو تاسو یې نه چې ناس یو په شورګر کې ټماټر دي او د ټماټرو پټي دي. ډېر ښکلی نیچرل ماحول دی، ښکلی لوکیشن دی چې خوند کوي او زموږ سره ګیر چاپیره ملګري لګیا دي، کار کوي. هغه هم زموږ په شانتې غریبانان وروڼه دي. نو زه دوی له ډېر داد ورکوم، زه د دوی ډېره مننه کوم چې دوی سره د لیکو او سره د دومره منډې تړلې دوی خپل وخت وباسي او ښکلي ښکلي لیکل کوي. نو نوید احمد نوید صاحب چې دی ډېر ښکلی لیکوال دی. د نوید احمد نوید صاحب سره ستاسو ملاقات کو. نوید احمد نوید صاحب به ستاسو سره خپله پیژنګلو په خپله وکړي. نوید احمد نوید صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. زه د رڼا سباون ټي وي او د شاجي ګل صاحب ډېره شکریه ادا کوم مننه جی چې په دې دومره لنډ تنګ وخت کې او په دې دومره ګرانو لارو په موږ پسې دې شولګر ته راغلل. او لکه موږ خو د ډېر وخت نه شاعري کوو، شوق ساتو، پوهېږو نه، خو بیا هم ستاسو ډېره مننه شاجي صاحب چې تاسو راغلی او تاسو زموږ د غریبانو تپوس وکړو، ځکه چې زموږ دغه حالات چې تاسو وینئ. نو په دې حالاتو کې په موږ پسې نه څوک راځي او نه موږ دومره وزګار یو چې په چا پسې لاړ شو، ځکه چې دغه طرف ته چې کوم خلک ګرځي نو هغه وزګار لکه مزدورو ته ضرورت نه یو، زموږ خو غریبوالی دی. نو ستاسو ډېره مننه چې تاسو راغلی. مهرباني نوید احمد نوید صاحب، ډېره مهرباني، ستاسو مننه کوم. واقعي چې په دې دور کې د ګرانۍ دور دی او مشکله زندگی د الله دې هر چا ته اسانه صاحب نه سوال کوم چې تاسو لیکل د څونه وخت نه کوئ او ستاسو سره به څومره لیکلي؟ جی زه خو لیکل تقریبا د 1997 نه مې شوق د 1997 دی، خو لکه ښه شاعري او زما په خپل ذهن او یا د خلک چې کوم خوښوي دا تقریبا د 2012-13 نه پرایسته چې دنو دونه د چې زه د شعر او شاعري په ترتیب او په مطلب پوه شوم. لکه اوس په مخ کې هسې هغه شوق یو دومره په شعر او شاعري باندې نه پوهېدو. اوس مینوال به یې واوري نو فیصله به هغه وکړي. جی مننه. نوید احمد صاحب نه زما بل سوال دی چې ستاسو په کلي علاقه کې ستاسو ادبي ټولنه شته یا نه؟ جی زمونږ ادبي ټولنه خو یو وخت کې وته د هغې ځلا ادبي ټولنه و، زه په خپله د هغې جاینټ سیکرټري وم. جی خو تقریبا زمونږ ملګري ټول مسافر شو او د هغې د وجې زمونږ هغه ټولنه صرف اوس یو 2-3 کسان پاتې دي چې هغوی د نورو ټولنو سره جاینټ هغوی هلته کیزي راځي. جی خو زمونږ خپله په دې پاړی کلي کې څه وخت کې 35 شاعران وو. جی مثلا ساعت په دې موجوده دور کې تقریبا 2-3 کسان پاتې وو، نور ټول په مسافرو دي. په مسافرۍ دي. جی مینوالو څنګه چې نوید احمد نوید صاحب ووی چې زمونږ په پاړلی کلي کې شاعران ډېر زیات دي، شکر دی. خو چونکې دور داسې دی چې مشکله زندگی د ګرانۍ دور دی، نو هر سړی په منډو تړلو دی او په مزدورو دی. نو زه دوی له ډېر داد سره سره د دې مشکله ژوند کولو سره سره دوی ښکلی لیک کوي. نو د نوید احمد نوید صاحب ته خواست کوم چې هغه زمونږ سره او ستاسو سره خپل ښکلی کلام شریک کړي. دا یو غزل دی. څوک چې زورورو سره ښکر وهي وروسته بیا په دواړه لاسه سر وهي، او لوی چې شي په سوري نو کمزوری وي، هغه فصل ښه وي کم چینور وهي. وا ډېره ښه. لوی چې شي په سوري نو کمزوری وي او هغه فصل ښه وي کم چینور وهي. ډېر ښکلی شعر دی. جی او ګرځي د ساده سینګار دی نه کوي. جی ګرځي د ساده سینګار دی نه کوي او دا جینۍ به خامخا نظر وهي. واه واه. ګرځي د ساده سینګار دی نه کوي، دا جینۍ به خامخا نظر وهي. واه واه ډېر ښه. او ګوره که ستا قدر په ما ګران نه وي، څوک په سره غرمه کې لار د غر وهي. واه واه ډېر ښه. دا شعر بیا وایي. جی ګوره که ستا قدر په ما ګران نه وي،
څوک په سره غرمه کې لار د غر وهي واه ډیر ښه او وی به یې نوې د ډېر غلط انجام هر څوک چې پلته پردی ور وهي واه واه دا شعر مقطع جی بیا وایي ډیر ښکلی وی به یې نوې د ډېر غلط انجام هر څوک چې پلته پردی ور وهي نوید احمد نوید صاحب ته خواست کوم چې زمونږ سره او ستاسو سره بل کلام شریک کی دا یو بل غزل دی وایي جی د زړه په سر مې سور انګار پرېوتو چې مې نظر په مخ د یار پرېوتو واه او داسې لمبې مې د بدن اوچتې شوې تا به وې تندر په چینار پرېوتو واه داسې لمبې مې د بدن داسې لمبې مې د بدن اوچتې شوې ډېر ښه ډېر ښه تا به وې تندر په چینار پرېوتو جی او د غیر غمازو د لمسون په وجه لالی زما د غاړې هار پرېوتو زبردست ډېر ښه او چې معجزه د موسی ولیدله ساحر سجده کې د غفار پرېوتو واه ډېر ښکلی شعر دا بیا ووایي جي نوید صاحب چې معجزه د موسی ولیدله ساحر سجده کې د غفار پرېوتو جی او د کاڼي سخت د نوید زړه و یاره ستا د کتو په یو ګزار پرېوتو ډېر ښه ډېر ښه مینوالو نوید احمد نوید صاحب سره ناست یو او زمونږه کوشش دا دی چې کلی په کلی ګرځو د خپلې مورنۍ ژبې پښتو د پرمختګ دپاره زمونږ کوشش دا دی چې کلی په کلی وګرځو کوڅه په کوڅه وګرځو او مونږ د خپل شاعران لیکوالان ورونه چې خوارۍ یې کړي دي چې هغه رابار کړو او د دې خپلې ژبې خدمت وکړو نو د دې سره به تاسو زمونږ سره د زړه نه زمونږ سره شریک یی چې زمونږ حوصله افزایي کیږي او مونږ تاسو ته داسې نوي نوي شخصیات چې هغوی سره ستاسو ملاقات نه شوی هغه راباره کوو او تاسو د هغوی د کلامونو نه خوندونه اخلئ نو نوید احمد نوید صاحب ته خواست کوم چې زمونږ سره بل کلام شریک کی ما سره په جب کې سشتي نه خو خیر کم چې راته ذهنیات دي که نه جی ارشاد جی ستاسو دپاره هغه ټول نوي دي مننه بالکل جی بالکل مننه وای په نورو نورو سر شي مکمل سړی تباه شي واه په نورو سر شي مکمل سړی تباه شي او سر چې بل ته ټیټ کي په عمل سړی تباه شي ډېر ښه ډېر ښه او خیرې پسې د خلکو ورپسې دي بچ په نشي دا ځل به رښتیا ګورې دا غل سړی تباه شي زما خو دې په مینه کې قبول دا لیونتوب دی واه هسې نه جانانه چېرته بل سړی تباه شي ډېر ښه دا شعر بیا ووایه زما خو دې په مینه کې قبول دا لیونتوب دی او هسې نه جانانه چېرته بل سړی تباه شي ډېر ښه نوي صاحب او نوې د بیا یې کله په بل چا مینه ماتیږي جی د چا په تورو سترګو چې یو ځل سړی تباه شي واه واه نوید صاحبو دا مقطع بیا ووایه ډېر مزیداره نوې د بیا یې کله په بل چا مینه ماتیږي او د چا په تورو سترګو چې یو ځل سړی تباه شي ډېر ښه نوید احمد نوید صاحبو مینوالو ستاسو سره ملاقات وشو او ستاسو سره ومو شو نو ان شاء الله چې څنګه ته مونږ خوندونه واغستلو دغه شانتي خوند به تاسو هم د دې پروګرام نه واخلئ زمونږ یوټیوب چینل رانا سباون ټي وي سبسکرایب کړئ او لایک کړئ د دې ویډیو د خپل مرګرو سره خپل فرند سره شیر کړئ ګرانو مینوالو هر ځای چې اوسئ ښاد اوسئ آباد اوسئ او د ژوند واړه خوشحالۍ منصیب شه زمونږ د احسان علي صاحب او د نوید احمد نوید صاحب د طرف نه دغه شانتي زمونږ د ګران قدردان ځوان جان علم صاحب نه چې زمونږ سره په پروګرام کې شریک دي دغه شانتي زمونږ بل مشر دی د هغوی د طرف نه یا د نور ځوانان دي د دوی د طرف نه سلامونه قبول کړئ ښاد اوسئ آباد اوسئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته